وخت او د هغه ارزښت. د وخت د ارزښت په اړه د الله تعالی آیاتونه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیثونه هم روایت شوي. په کتابونو کې د وخت د ارزښت په اړه یوه کیسه نقل کېږي. په یو وخت یو کس سره زر پیدا کړل. سره زر یې زرګر ته یوړل. زرګر چې ولید هغه ورته وویل دا زما له وس نه پورته کارونه دي. نو سره زر یې باچا ته وړل. باچا ورته وویل زه تا ته سبا وخت درکوم او ته چې څومره مال زما له خزانې نه ویشتی سې وباسه. کس له دې خبرې نه وروسته لاړ کور ته. شپه شوه کس په دې فکرونو کې و چې سبا به څومره مال باسم او څنګه به یې باسم. په دې فکرونو کې په دې کس باندې سبا شوه. سبا چې باچا ته ورغی نو ده باندې شپه هم بې خوبه تېره شوې وه. باچا ته چې ورغی باچا خزانه ورته وښودله او دی خزانې ته ننوت. نو دا اول چې ننوت د سرو زرو یو کټ په دې کټ کې دی کېناسته او ویې کده دا څومره ښایسته کټ دی. نو د کټ کې کېناسته او ویې ویلې چې لږ ارام به پکې وکړم دې سره وخت هم زیات ګرځم. نو دا ارام ته چې کېناسته په ده باندې خوب راغی او ویده شو. د ځنډ وخته د باچا کسان په رام سره راغلل. نو هغه ده باندې غږ کړ پورته شه وخت دې پوره شوی دی. کس ورته وویل چې ما خو نه سره زر او نه هېڅ هم ما نه دي ایستلي. هغه ورته وویل ستا وخت اوس پوره شوی ده او هېڅ هم نه کېږي. نو موږ هم باید د همدې کس په شان مغروره نه سو. زه وخت باید دا هم په عبث تېر نه کړو. موږ دې دنیا ته لکه خزانې ته چې رالېږل سوي یو موږ باید له ځان سره څه وباسو. الله تعالی موږ دې دنیا ته